معزز کتونکو السلام علیکم. تاسو ګورئ لګیای زما یوټیوب چینل او فیسبوک پیج. شاتنی ویډیو کې اسپیکټ نمبر 2 د پارټس او سپیچ پارټ نمبر 1 کنجنکشنز د کړي دي او نن به اسپیکټ نمبر 2 د پارټس او سپیچ پارټ نمبر 8 انټرجیکشن به سٹارټ کوو. معزز کتونکو دا ویډیو د هر کلاس طالب علم که هغه ریګولر وي یا پرایویټ په اسانۍ سره انګلیش یا انګلیش ګرامر زده کولی سي. راځئ چې شروع یې کړو. انټرجیکشن د پښتو ژبه کې عرف ندا وایي او اظهار جذبه هم ته وایي. عرف ندا څه مطلب دی؟ عرف ندا مطلب دا داسې احساس یا جذبات لکه جوش، لکه صفت تعریف، لکه خوشحالي، لکه حیرانتیا، نو دې ته عرف ندا وایي. دا هغه الفاظ دي چې کوم د غم، خوشحالي، حیرانتیا، احساسات، جوش یا جذبه، ستاینه یا تعریف اظهار کولو کې استعمالیږي یا اظهار کوي. لکه اوه، هورا، الاس، براو. نو دا انټرجیکشن ورډ یا ټکي دی، یعنی کې عرف ندا دی. Interjection is a word which express sudden feeling of a person. Interjection چې دی دا یو ورډ یا ټکی ده چې کوم د یو کس ناڅاپه یا ناګهاني یا اچانک جذبات یا احساسات اظهار کوي یا جوته کوي یا معلوموي. د انټرجیکشن ټکي مخکې به انټرجیکشن مارک خامخا لګېږي. نو انټرجیکشن مارک چې دی هغه کوم دی؟ نو انټرجیکشن مارک چې دی هغه دغه دی، لکه دا چې دی دا هم انټرجیکشن مارک ده، دا هم انټرجیکشن مارک ده. لکه هیلو بیا د دې مخته انټرجیکشن مارک ده. لکه یمی بیا د دې مخته بیا انټرجیکشن مارک ده. لکه واو دې مخته بیا انټرجیکشن مارک ده. لکه هش دې مخته بیا انټرجیکشن مارک ده. نو معزز کتونکو داسې سنټنس یا جملې سره به یا ټکي سره به دا انټرجیکشن مارک چې دی دا به خامخا یا ضرور لګېږي. اگزامپلز مثالونه یا مثال هورا دا انټرجیکشن مارک، هورا انټرجیکشن مارک. آی وان د ریس. هورا مطلب ده د خوشحالي اظهار یا د خاده اظهار. آی وان د ریس، ما ریس وګټلو. نو دا چې دی دا هورا چې دی دا به خاص هغه سره لګېږي چې کوم یو کس شی په خپله ګټلی وي یا یې کار کړی وي، نو هغه به بیا د خپل ځان د خوشحالي سره به د هغه د خولې نه بیا دغه ساوند یا آواز راوځي، دا هورا چې دی دا به بیا ترې راوځي. اوه انټرجیکشن مارک that is a surprise. هغه ډیر حیرانتیا یا حیران کن والا ده. نو معزز کتونکو کوم چې دا اوه چې دی دا هم د خوشحالي یا یو د اچانک ناڅاپه شی چې سړی وویني نو بیا په یغه وخت یا په یغه دوران کې چې د چا د خولې نه آواز یا ساوند وځي نو دا بیا هغه سره استعمالیږي. لکه سړی چې یو حیران کن شی وویني. نو انټرجیکشن مارک this is not my mistake. دا زما غلطی نه ده. نو معزز کتونکو دا چې دی دا انټرجیکشن مارک ده. الاس انټرجیکشن مارک your father is sick. ستا یا ستاسو پلار
ناجوړه ده یا مریض ده. نو دا الاس ده د دې مطلب د افسوس کول. نو داسې بیا کله د یو کس سره پریشانی کې حالت کې وي یا د دک په حالت کې وي، نو بیا به دغسې سنټنس یا جملې سره به بیا الاس چې دی دغه استعمالیږي. واو انټرجکشن مارک. واټ از پریټي ډریس. هغه څه یا ډیر زبردست لباس ده یا جامې دي. نو واو چې دی دا هم چې یو د خوشحالي وال شی وویني، لا یو داسې حیران کن یا دی نوی غوندې شی وویني، نو بیا به په هغه وخت کې چې د چا د خولې نه دا واو ټکی ووځي، نو بیا به دا هغسې سنټنس یا جملو سره استعمالیږي. ouch interjection mark. I sat on a needle. زه کېناستم په یوه ستن یا پازغې باندې. نو موزز کتنه کوو چې کله په سړی اچانک درد محسوس کړي یا په اچانک په سړي باندې درد ورسي یا تکلیف ورسي، نو بیا به هغه ټیم د سړي د خولې نه دغه اوچ والا ساوند یا غږ یا آواز یا چیغه وځي. انټرجکشن مارک. دی لاست. مطلب ده د یو تکلیف ساوند آواز، لکه په اردو کې او پښتو کې هم ته وایي. نو دا یو د تکلیف یا د غم یا د پریشانۍ په وخت باندې د سړي د خولې نه وځي. لکه دی لاست، هغوی ورک سو یا هغوی هار سو یا مات وخوړول. هش. د هش مطلب د خاموش یا چپ. د ټیچر از کمینګ. خاموش سی یا چپ سی، استاد را روان د لګیا ده. براو انټرجکشن مارک. ګډ شاټ. ډیر ښه شاټ یا ډیر زبردست شاټ. دا د ویډیو پای. معزز کتونکو زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په آل باندې ضرور کلیک وکړئ او ورسره لایک یې هم کړئ. انشاءالله مخکنی ویډیو کې به د ټینسز په باره کې به تشریح یا د ټینسز تعارف به زده کوو. تر هغه پورې د الله په امان.